چا رنګونه دا د هر چا رنګونه پښتونه ستا رنګونه د پښتونخوا رنګونه ذات د پښتو شم بریالۍ به مې ساتي. السلام علیکم ډېرو ګرانو قدرمندو کتونکو ډېرو خوږو ملګرو په پروګرام پښتونخوا رنګونو کې زه ibrar حسرت تاسو ته مخاطب یم. هیله لرم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې خوشحاله به او د ژوند د ساعتونو نه به مزې اخلئ. پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې راغلی یم د نوخار ملي او تاریخي کلي ته. باڼه شهسپین ته باڼه شهسپین ډېره ښکلې علاقه ده. کاشف خان لیکوال صاحب سره مې ناستې کړې دي. په دې کلي کې موږ نورې ډېرې ښه مرکې کړي دي. د ډېرو ملګرو سره دا ځمکه دا خاوره ډېره زرخیزه ده. الله تعالی دې له ډېر څه بخښلي دي. ډېر ښه شخصیتونه دې خاورې پیدا کړي دي. نو دلته کاشف خان لیکوال صاحب سره ما ناستې کړې چې کاشف خان لیکوال صاحب احساسات دي څه احساس کاشف خان لیکوال صاحب طرف ته راځه په دې سره خبرې وکړو چې دې څه احساس. السلام علیکم کاشف خان لیکوال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف خان لیکوال صاحب نه نه مخکې ما ستاسو دا ډبیزه ملګرو ته وړاندې کړه. یقینا امید لرم چې دوی به خوښه شوي. تاسو شاعري ډېره ښکلې شاعري کوئ. په دې نه علاوه تاسو نثر کې څه کار کوئ نثر کې کار کوئ. د الله لاک لاک شکر دی د خپل رب نه ډېر امید کوم او شاعران نه یو پر شاعرانو پېښې کوو شاعرانو سره مې ناستې کړې دی او د هغې د خپو ښه وړي د الله لاک لاک شکر دی. په نثر کې مې هم کار کړی دی طنز او مزاح مې لیکلی دی افسانې مې لیکلي دي نظم کې مې هم کار کړی دی او په غزل کې مې هم کار کړی دی او په سلوریزه کې مې هم کار کړی دی. ډېره مننه ستاسو ډېره مننه کاشف خان لیکوال صاحب تاسو ماشاءالله ښه کار کړی په دې دومره لنډ ژوند په دې کم عمر کې. نو موږ ستاسو کلام مینوالو ته وړاندې کول غواړو. تاسو دې د خپل کلام د کلام نه مخکې یو څو شعرونه ارشاد دي. د شعر کړی چې مې نیمګړې پاتې شوه د شعر کړی چې مې نیمګړې پاتې شوه ښکارېږي مینه مې نیمګړې پاتې شوه او هغه واده چې به مې یار کوله هغه واده به چې مې یار کوله هغه واده چې به مې یار کوله د یار واده چې مې نیمګړې پاتې شوه او تاوې درځمه تر رانغلې یاره تاوې درځمه تر رانغلې یاره تاوې درځمه تر رانغلې یاره د انتظار ګڼې مې هغسې نیمګړې پاتې شوه او کاشفه ګوره بیا پوره نه شوه کاشفه ګوره بیا پوره نه شوه کاشفه ګوره بیا پوره نه شوه افسانه هغسې واه دا مکتب یې وویل کاشفه ګوره بیا پوره نه شوه افسانه هغسې ډېره مننه کاشف خان لیکوال صاحب. تاسو خپل یو کلام بل هم وړاندې کړی. کلام سره بل شریک کړم د کلام مطلب دا چې واه هغه سړی مینې نه نفرت کوي واه هغه سړی مینې نه نفرت کوي کوم چې ګوره خپله محبت کوي. زړه کې جذبې د نفرتونو دي زړه کې جذبې د نفرتونو زړه کې جذبې د نفرتونو دي بهر راته خبرې د الفت کوي او یو ځله پښتو پکې ښکاره نه شوه یو ځله پښتو پکې ښکاره نه شوه کام ته چې خبرې د غیرت کوي او ښکاري چې ستا مینه رانه ښکاري چې ستا مینه رانه پاتې ده مور چې د خبرې د دولت کوي او څرنګه انسان ورته زه ووایم څرنګه انسان ورته زه ووایم خپلو کې لګیا وي او غیبت کوي. بل شعر دی چې نور باشقان درنه څه وغواړي نور باشقان درنه څه وغواړي وي چې معشوقې ژوند سفولت کوي او اخري مقطع ده چې روانې شو ګودر ته خو دا ودرېده روانې شو ګودر ته خو دا ودرېده نظمه کاشف ډېر شرارت کوي. کاشف لیکوال صاحب یو څو شعرونه نور هم اورېدل کلام سره بل شریک کړم مینوال ته ډالۍ ما ته په چم کې پیغور چا جوړ ما ته په چم کې پیغور چا جوړ تا جوړ ما ته په چم کې پیغور چا جوړ کړو تا جوړ کړو غما صفا خاکور چا جوړ تا جوړ او زمونږ په کلي کې خو ډېره خاموشي وګورئ زمونږ په کلي کې خو ډېره خاموشي وګورئ زمونږ په کلي کې شور چا تا جوړ کړو او ما خو بلا جرګې بوتللې وې همدې دپاره ما خو بلا جرګې بوتللې وې همدې دپاره زمونږ په منځ کې شرنور چا جوړ کړو تا جوړ کړو او دا خو د یو وینې پیدا دي دا په دې سو شو دشمن
د بل ورور چا جوړ کړو دا شی به وي تا جوړ کړو دا خو د یو وینې پیدا دي دا په دې څه وشو دښمن د ورور د بل ورور چا جوړ کړو تا جوړ کړو او تا خو په مینه کې د سر او مال دعوې کولې تا خو په مینه کې د سر او مال دعوې کولې دا ظلم ګوره په خور چا جوړ کړو تا جوړ کړو او ابلیس دا دې په کوم کفر باندې واړولم زما په زړه کې غرور چا جوړ کړو تا جوړ کړو او اخري شعر دی چې څنګه په کړس خندا دې وکړله په ما پورې بیا کاشف په زړه کې ناسور چا جوړ کړو تا جوړ کړو څنګه په کړس خندا دې وکړله په ما پورې بیا کاشف په زړه کې ناسور چا جوړ کړو تا جوړ کړو ډېره مننه کاشف لیکوال صاحب چې په دې دومره لنډ تعلیمات کې تاسو دومره وخت راکړو او موږ سره ناستې وکړې منوالو ته تشریفونه وړاندې کړل او تاسو سره د ناست ملګري د یاسین جان ډېره مننه هم کوم چې تاسو سره راوکېناستو ستاسو یو ټول ملګري ستاسو ټول ډېره مننه کوم ګرانو ملګرو دا و پروګرام غوړندونه نو موږ په دې پروګرام کې تاسو نه اجازه غواړو زه ibrar حسرت او زما سره چې په میان مې تر هغه د مننه راغلی